ولس وایي موقت حکومت د افغانستان د بیا ورانولو طرحه ده. سلام، وخت په پخیر. که غواړئ په دې باب کره او تازه معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. ننګرهار، لغمان، پکتیا او خوست ولایتونو کې سلګونو کسانو په افغانستان کې د اوسني نظام اساسي قانون او جمهوریت په ملاتړ غونډې او لاریونونه وکړل او په هیواد کې د موقتې ادارې رامنځته کول د بیا ویجاړولو طرحه وبلله. د ننګرهار ولایت لسګونه اوسیدونکو نن سهار په جلال آباد ښار کې د یو سوله ییز لاریون پر مهال وویل چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړو چې شته نظام وننګوي او د نظام د ساتنې لپاره په ټول توان د اوسني نظام ترڅنګ ولاړ یو. دوی وویل د یو شخص په ملاتړ نه بلکې د نظام په ملاتړ لوتلی یو او شته نظام په خپل نه بلکې د زرګونو افغانانو د وینو په قیمت رامنځته شوی دی. لاریون کوونکو د سیمې ځینې هیوادونه تورن کړل چې د افغانستان د اوسني نظام شتون د ځانونو په زیان بولي او نه غواړي چې افغانستان یو سالم، واحد او پیاوړی نظام ولري. دوی د یو پریکړه لیک په لوستلو سره زیاته کړه نه غواړو د افغانستان وضعیت د 20 کاله پخواني حالت ته ولاړ شي او د ساتنې لپاره قربانۍ ته تیار یو. موقت حکومت او د نظام ړنګول د تیر په شان کورنیو جګړو ته لار هوارول دي. اجازه نه ورکوو چې افغانستان یو ځل بیا په کنډواله بدل شي. په همدې حال کې بیا د ننګرهار په ګاونډي لغمان ولایت کې لسګونو قومي مشرانو، ځوانانو، میرمن او یو شمېر فعالانو د جنګ پر ښکېلو خواو غږ وکړ چې له شرطونو تیر او د سولې اوربند لاره خپله کړي. دوی چې د اوسني نظام او جمهوریت په ملاتړ شعارونه ورکول، له هیوادوالو د نظام او جمهوریت د ساتنې او ملاتړ غوښتنه وکړه. سیرا چې په لغمان کې د یاد لاریون برخواله وه له رسنیو سره په خبرو کې وویل دوی چې تر اوسه په جنګ کې ښکیل دي، تر اوسه یې له جنګ کوم خیر لیدلی، څنګه ځوانان پکې له منځه لاړل او کومه ګټه یې کړې. بس موږ نوره سوله او کراري غواړو. دلته ټول شهیدان، معیوبین او یتیمان لرو. بس کړئ نوره جګړه. بل خو هم خوست کې خوستوالو د جمهوریت په ملاتړ او د طالب سیاسي دفتر د هغه څرګندونو خلاف چې وایي ولسمشر غني د استعفا ورکړي او موقت حکومت ته جوړ شي لوی ولسي لاریون ترسره کړ. لاریونوالو پر سوله اوربند ټینګار کوو او وایي چې د موقت حکومت خلاف یو او د رښتیني جمهوریت د بقا او ساتنې په لار کې مبارزه کوو. بیا د هیواد په جنوب پکتیا ولایت کې لسګونو کسانو د جمهوریت په پلوي لاریون وکړ او سرپرست حکومت یې د جګړې د ختم نه بلکې د جنگ د دوام په معنا یاد کړ. دوی وویل په هیواد کې سرپرست او موقت حکومتونه ترخې تجربې په میراث پریښي او له همدې امله په ټولو ډلو غږ کوي چې خپل غوښتنې، مبارزې او پالیسۍ د جمهوریت له لارې تعقیب او پرمخ یوسي. د ننګرهار، لغمان، خوست او پکتیا ولایتونو اوسیدونکو وروسته له هغې ښارونو ته د جمهوریت په ننګه راووتل چې په تېره ورځ د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي په مسکو کې د ولسمشر غني د استعفا غوښتنه وکړه او ویې ویل چې چارې د یو بل نوي حکومت ته وسپاري چې ګڼ غبرګونونه یې له ځانه سره لرل. تر بلې ویډیو مو په لویه الله سپارو. زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.